د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د سالنګ لویې لارې له بیارغونې وروسته د دې لارې د پرانیستو په مراسمو کې وویل اسلامي امارت هڅه کوي چې د سالنګ دویم تونل د جوړولو چارې هم پیل کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر نن د سالنګ لویې لارې د پرانیستو په مراسمو کې وویل زموږ د هیواد زیربنا د تیرو 40 کلونو د جګړو له امله سخته صدمه لیدلې. د اقتصاد د اساساتو رغولو اهمیت اسلامي امارت درکړی دی، ځکه یې د اقتصادي پالیسۍ مهمه برخه ګرځولې ده. څومره وړاندې موږ په همدې سیمه کې د سالنګ د لارې د اساسي بیارغونې د کار د پیل ابتدا درلوده. ډېره موده نه ده تېره شوې چې نن یې د ځینو اساسي برخو لکه تونل، ګالریانو او نورو ساحو د کار د پوره کېدو او ګټې اخیستنې ته د سپارلو پرانیسته کوو. د سالنګ دوهم تونل هم وباشي انشاءالله. پر دې باندې هم خبره روانه ده. په لږ نږدې وخت کې انشاءالله خپل ملت دوهم زیری دا هم ورکوو چې د تونل دوهم تونل به هم انشاءالله موږ خلکو ته په دغه باندې ورکو، په ټکا باندې. نو هغه باندې هم انشاءالله کار شروع کېږي. د دې تونل بدیله لار به هم انشاءالله بله پیدا شي. د ټولګټو وزارت باید محمد اشرف حق شناس هم په نننۍ ناسته کې وویل وزارت فواید آمد در سال جاری کار اساسی و بازسازی اساسی شهرهای سالنگ را در 3 بخش آغاز نموده که خوشبختانه کار داخل تونل و گالری 16 تکمیل گردید که امروز افتتاح و رسما به بهره برداری سپرده شد که سر از امروز برای وسایط تیز رفتار باز میگرده و انشالله در روزهای نزدیک برای وسایط باربری هم باز خواهد شد. د افغانستان د کانو صنایعو خونو مشر شیرباز کمینزاده هم په نننۍ ناسته کې د یادې لارې له پرانیستو خوښي وښوده او په دې اړه یې وویل د خودکفایي دا ده چې اول اعتماد په خپلو داخلي ظرفیتونو د افغانستان د اسلامي امارت نه پرس کې د امیر المؤمنین صاحب حفظه الله نه او بیا د ملا برادر اخوانده د زړه له کومې مننه کوم چې د افغانستان د سکتور خصوصي یې په کلکه حمایه کړی او په کلک کې د څنګ ولاړ دی او سکتور خصوصي هم انشاءالله د افغانستان اسلامي امارت ته لاس ورکړی، د افغان ولس لاس ورکړی. افغان ولس په خپلو ظرفیتونو ویاړي او که خدای کول دغه افغانستان به موږ آبادوو. دغه راز د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست محمد یونس مومن په نننۍ ناسته کې وویل چې د یادې لارې په پرانیستو سره به د افغانستان شمال له جنوب سره ونښلول سي او د صادراتو او وارداتو په برخه کې به اسانتیاوې رامنځته سي. هغه زیاته کړه د دې پروژو نشتول د افغانستان په تجارت کې د سیمې په اقتصاد کې مهم رول لري. موږ به وکولای سو تقریبا چې د حیرتان بندر یا د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان چې تقریبا 4 بندر زموږ سره د دې بندر د لارې څخه موږ واردات او صادرات لرو. دا به وکولای شي زموږ په صادراتو کې به افزودي او وارداتو ته به مو اسانتیا رامنځته کړي. د سالنګ لویه لار چې د هیواد سویل له شمال سره نښلوي د روان کال د وږې میاشتې په 18مه د سالنګ تونل بیارغونې چارو د پیل له امله د ترافیک پر مخ تړل شوې وه. پژواک خبري اژانس د پیښو ریښتینې هنداره